فکر کوئ اسمان یوازې شین دی، خو حقیقت ډیر حیرانونکی دی. هره ورځ موږ اسمان شین وینو. دا په حقیقت کې د رڼا او هوا د ګډ تعامل محصول دی. ښه راغلاست، زه شکیب لبیب یم. رڼا چې په تیرې ویډیو کې مو تفصیل ورکړ، دلته به یې خلاصه بیان کړو. رڼا د برېښنایي او مقناطیسي وړانګو یوه برخه ده. په عادي ډول سپینه ښکاري، خو په حقیقت کې دا سپینه رڼا د 7 مختلفو رنګونو مجموعه ده چې هر رنګ د صفحو د اوږدوالي او اندازې سره تړاو لري. کله چې د لمر سپینه رڼا زموږ فضا ته رسیږي، د هوا کوچني ذرات ورسره تعامل کوي. د دې تعامل له امله یوازې لنډې څپې ډېرې خپریږي او شین یا نیلي رنګ تولیدوي. له همدې امله زموږ سترګې شین رنګ زیات ویني، نو اسمان هم شین ښکاري. د ماښام پر وخت کله چې لمر د هوا افق ته نږدې وي، رڼا د هوا د ذراتو سره تعامل کوي او اوږدې صفحې زیات خپریږي چې سور او نارنجي رنګونه تولیدوي. نو موږ هم د ماښام پر وخت د اسمان لویدیځه برخه سره او نارنجي وینو. د شپې اسمان تور ښکاري ځکه چې لمر مستقیم رڼا نه ورکوي، یوازې ستوري او نور اسماني اجسام ښکاري. په ساده ډول اسمان شین ښکاري ځکه چې رڼا د هوا ذراتو سره تعامل کوي او شین رنګ زیات خپریږي. خو د ورځې او ماښام د لمر زاویه د رڼا د اوږدوالي د رنګونو لید بدلوي. که غواړئ نور ساینسي حقایق واورئ، نو زموږ صفحه در سره تعقیب کړئ. مننه.